دغلت تاسو لبشمیر خوراکونه راځي دلته په ما باندې دلوګي نه دردونه راځي مور اختر دې مبارک شه درتلې نشما او د مسافر بچ زړګي در پسې چوينا درتلې نشما او یدرزا بسنګ د درزیدون کی زړه قلار کړما د خوشالو نه ډک اختر چې خوشالي را نکړه نن په پردو کوسو پردو لارو جمعات تلاړم خو یوې لارې را لهم پیجن ګلی را نکړه. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو دوست تاسو ملګری سید جان. زمیل خان زمیل صاحب خو اوس بیا خط کړی دی. اختر باره کې زمیل خان زمیل صاحب یو نظم ریکارډ کړی دی، ډېر زیات خوندور دی. یقین وکړئ ستاسو به هم ډېر زیات خوښ شي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې اختر روان دی، دې باره کې زمیل خان صاحب دا نظم دی. راځئ دا په تاسو باندې ګورم. راځئ تاسو اول د زمیل خان صاحب دا نظم واورئ، زه هم ستاسو سره اورم. دا نه پس پی خپلې خبرې کوم. او مور اختر دې مبارک شه درتلې نشما او د مسافر بچ زړګي در پسې چوينا درتلې نشما د مسافر بچ زړګي در پسې چوينا درتلې نشما او نن په پردي وطن پردي خار کې اختر دې زما چاپیر ګورما خو یو پل مخ پل نشتا او یوازنا چې مد کور کلیا دنا راضی په مخ می اوخ کزي پتن کې می ګوګل نشتا راش دروا می خلا پغیګه کې دروا میړوا زما په وزما پلاسو کې سچل نشتا او ماته د خپل کلی ملګری خپل اختر یادېږي ماته د خپل جانان د مینې ډک نظر یادېږي مور اختر دې مبارک شه درتلې نشما او د مسافر بچ زړګي در پسې چوينا درتلې نشما او مور به منن د قربانې غوخي پور پخوي زما د خیاله غټوله تماشا نوزي چې چرته زبای په خیال کې هم راز مو کنا دلته زما د زړه نټول یو لمحه نوزي او ماته د خپل کلی ری ګنا د جنت ګلونا زما زړه چاودي زندگی په خاریا نوزي د غلط تاسو لبشمیر خوراکونه راځي دلته په ما باندې دلوګي نه دردونه راځي مور اختر دې مبارک شه درتلې نشما او د مسافر بچ زړګي در پسې چوينا درتلې نشما او یدرزا بسنګ د درزیدون کی زړه قلار کړما د خوشالو نه ډک اختر چې خوشالي را نکړه نن په پردو کوسو پردو لارو جمعات تلاړم خو یوې لارې را لهم پیجن ګلی را نکړه او زه د مانځه نه پس بهر یوه شیبه ولاړم هلته کې چا د اختر مبارک را نکړه د هغه ځای نه ډکې سترګې په سلګو رالم چې تر دیرې پورې راتلم په غورځېدو رالم مور اختر دې مبارک شه درتلې نشما او د مسافر بچ زړګي در پسې چوينا درتلې نشما او یو خو می ټوله شپه شوګیر او مزدوري کړې وا رایم بل خوا می وجود ستړي دردونه کول چې می په خپل شلې د لیکټ باندې نظر پرې وته هغه به هم راته په زور آوازونه کول او راغلم د شما د اوښکو ډکې ډکې سترګې د تنها احساس پتورو گزارونه کول زه چې راویښ شوما زما د زړه کنډرې کې. ښه ملګرو، دا تاسو واورېدلو زمیل خان زمیل صاحب دا نظم چونکې وختینی و خو دا ډېر زیات ښکلی و چې اپلوډ کړی و په فیسبوک باندې نو ما وکتلو ما چې زه تاسو شریک کړم نو امید لرم تاسو هم خوښ شوي. که ستاسو خوښ شوي وي نو مخکې شیر هم کړئ نورو ملګرو سره او داسې ویډیوګانو دپاره ورسره سید جان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. اوس ما له راکړه اجازت و چې چېرته هم یې الله هم خوشحاله ساته د لوی الله په امان.